دا سه عمل مکوي کنه چې دې ته لړ شي. وبشر الذين آمنوا نو جسو کې ومن یغل زیر ورکی او دې توی کامل زیر حق کامل لکه دینه پس بستا پړ سارمان بیا پاتې نی. لکه دنیا کې هم مسله دای چې اول سړی وړو کې نو چلوي شي نو بیا د تعلیم په مخاغستی چې دین اوسګاریږي نو بیا روزګار نی نو خوشاله شي سکول کالج نه بیغمه شوم نو بیا ته موټ لاریوس خو بسکه نو بیا دې اجازه له خو ورزینه نه وځ شپاړ ولس کاله سکول او کالج کې تیر کړی دل ټکاروم بار نو ورزین نو کرے پسې ګرځي نو چې نوکری میلاو شي نو بیا خوشاله شي او بیا ولا مور پلار کوي دنو کی نو په بل مسله بیا واړي کله وی چوری بال توړو کله وی اختر ده کله سکنه نو تنها ولا ټوله پای کې والوزي او لګه لګه جبکو چې واده دلوکو نو چې واده وکي نو بیا خوشاله سمودا او چې بیا هغه مسلې جوړ شي کور کې بیا بچی کېږي هغه دغه یې کنه کور تنگ شي بیا رونا جنگ شي خپلو کې او بیا تقسیم شي بیا دې جز لګیا ځان لا غم کې چې اوس بکور او بیا واړو شي بیا د غي مسلې دنیا هو بس چې یو پوره کېږي بل جنت داس زیره چې بس الله وی دا ټول ارمانونه بدلالتا پورا کوم او یو ټکه به پې نه لګي پیسې به پې هم نه لګي. نو دې آیات کې کامل بشارت ورګي ښه کامل مفلحون یې ویلو کنه د مفلحون تشریح ته دلته کې چې دا څه توي هلته هلند ویلو دا کسان کامیاب دي دلته وی چې ګورا باغونه وي نو چې باغ یې خکور به خودي کنه یعنی بنگلې محلونه یې پای کې به مدله باغچې جوړې کړي او کور د تمیلاو شکنه نو بیا وی چیرې کور کې د وبو بندوبست الله وی وب پرېدا دومره وب چې سمره ته کنه په خلق په نه خرسي اوس وړو سو خرسینا وینشتا کو خرسینو هغه د سکونی او کچې اوس کې نو هغه سړی له مدنه ورکی ځکه چې هغه په اخو یاد پکې سپوډر موډر یاد غي خپل ساروي خلق ساتلی نشي په لکونو روپو باندې میخه غواګانی دي الله وی نیرونه ودت را په وبېږي اسه په دې غول کې برداشت نیرونه رواني ده خالص په او یواز په نه او بنا دا دنیا کې هم د تمیلاویږي شراب او غبین دا غیبم نیرونه بېږي داس نو کور کې بده نیرونه د په او د شرابو او د غبین او د خالص وبو خدا دا مسله حل شو. خوراک د دنیا میوه چې کوم کې سموي کنه اغین علاوه لکم فیها ما تشتهی انفسکم چړکه د سرال مړزه چرګان ګډان بس مخه سرا تیار برازي کنه ولکم فیها ما تدعون چې سده په خلرال سده پړکرال ارسبره ته ملاویږي د خوراک مسلوم حل شو. او بیا وی سړی وی حافظ صاحب دی الله بخوي وی بیا سړی وی چې په دې دومره لوی بنگله کې کور کې او خوراکونه ارسشته نیرونه په یواز جون بسکه چې کله دغه د کرسۍ کې ناس کتاب کتلې کله دغه د جون ملګری نشته الله فرمایي د جون ملګری بدلوم درکم ازواج مطهره پاک کړي شوی خپل بیبي بل سره ومي کيوي دوا درې سلور ارسور چی سلور پورې دا غین علاوه د جنت حور بدلوم درکما هغه به د هر قسم جنگ جګړو بیمارو د هر سنه پاکي بدخوینا نو بیا سړی وی چې بازار سشته دا دنیا کې کله کله سړی تار سره میلاو شي او چې سوچو کې چې مرګ را روان دی مرګ دا وراناب سپاتش نو الله فرمای دغه بندوبست مې دلوم کړره وهم فیها خالدون همیشه همیشه با په جنت کې پروته ځکه مرګ خو حلال شي کنه چې جنتیان ټول جنت ته لړ شي دوزخیان دوزخ ته نو الله به د ګډ په شکل کې ملائکه توی چې دا مرګ راوله او داغي په مخ کې بالال شي ټول به په تماشې جنتیانو ته باواز وشي چې اے جنتیانو خلود مبارک شي بد دغه دی به ا دوزخیانو توی چې خلود تاسو بدغه دی کې او مرګ چې دی هغه دار استاد په مخ کې حلال شي زمونږ ټول خوشاله چې دي کنه ټول چې هر څومره خوشاله هغه چې اخیری سوچ کې دی مرګ لراشه کنه هغه سړی له ور سکور کی الله فرمایي هغه استاد په مخ کې حلال کو حلال مې کو چې بس بیا ورانه را پاسیم نه نو دې آیات کې کامل بشارت ده
وبشر الذين آمنوا او کامل زیر ورکا کسانو ته چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کی نیک عمل هغه چې قران او سنت وته نیک عمل ویلي لکه سليمان عليه السلام وی کنا میګه خبرې چې ووره دی بیا د الله شکرونه ادا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي الله ډیر شکر چې په ماره کوم نعمتونه زما په مور پلار وان اعمل صالحا او مال توفیق را کړ داسې عمل نیک تر دعا هو چې نیکی زې کوم او ته په خوشالېږي اسنه زویم کني نیک دی او هغه بدعتي او زویم نیک دی او هغه شرکی لکه خلک قبرونو ته داسې پسیده پریوځي کنه هغه وی کنه دا ما نیک کار وکړ او خپل پیر ته داسې پسیده پریوځي هغه وی کنه دا ما نیک کار وکړ او سلوختیو کې ویمونګه پکې ختم وکړ او بمنس کې هغه بدعت ده اوس به علماء وقوال اور ان شاء الله چې هغه بدعت ده نو سليمان عليه السلام ذکوي الله داسې نیک عمل توفیق راکړي چې هغه یې نه کو اسنه زویم چې نیک ده او الټه پاغه باندې ماته سزا ملاوي نو عمل صالح دغه تویخه ان لهم چې بشک ای بردی لپاره جنات جنتنا تجری من تحتها الانهار چې بهيږي بدلان دي دونو د بنگلو داغینه نهرونه سورۃ محمد کې اصلور نهرونه تمایات کلمہ هر کلا تکرار ده کنه بس دړا دړ لگاتار میوه برازي خوراکونه برازي الته غبل سکار شته نه کنه کلمہ هر کلا رزقو منها چې ورکړي شي دیتا د دې جنتنا من ثمرتن سمیوی رزقن په معنا د لر رزق لپاره د خوراک قالوا وای بدا جنتیان هاذا الذی دا غدی رزقنا چراکړی شوی مونږه من قبل ردین مخکی د دې دوه معنی یو معنا دارا چې جنتیان ناشتي او ملائکه وته خوراک یخي پرس که مخ ته سیوان او دغه شان کېله او مالټي دا سيزونه پراته دي او دی غپوم لګي هغه هم خوري نو چې هغه خوري اپوست کې ارسل ته پراته نو دی چې پاسي نو ملائکه سره بیا مجمع ډکی را رواني اورېږي پاسه ما نور هم دل راوړو نو جدي و ددا سو ګوري نو بیا کېلی سیوانی مالټي نو دی وتوي دا همغه اوس دار یو خړی پوست کې پراته دي هغه وتوي تاسو لک صبر وکړئ کنه اوس سکینو بیا مونږ ته وایي نو چې کله هغه کې له سکینو دا غي ځای کا او دا مخ کې ډېر فرقي دا غینا سمکه اسمان فرقي چې کم سی به مخ کې خړل لري اوس کم خریا دا غینا بل شانی نو دی هغه ته اشاره کی چې رزقنا من قبل مونږ ترا کړ شو د دینه مخ کې ووتو به متشابهه دیله ورکول شي د دغه پشان په شکل کې شکل به یو شانی ذایقه به د یو بلنا بدلی یا دغه معنی را بعض وی چې دا دی هغه دنیا یادي چې قالو دی بوای هاذا الذي حمزه دلته حذف ده آیا دا هغه میوي دي رزقنا من قبل چې موږ را کړی شوی مخکې د دینه په دنیا کې ووتو به او دیله ورکول شي د دنیایي میوه سره متشابهه یو شان په شکل کې او بدل په ذائقه کې یعنی کېله بروړي نو دی بوي چې دا هم دنیا کې خړلې دي کنه ملائک وی ته وسکنو نو چې وسکینو د دنیا کې له او داغه د کېلو ذایقو به ډیر زیات فرق کی او دنیا کې الله دا میوه وی دی لرا لګیږي چې مونږه و پیجنو او د خړلو چلیز دکو کنه چلته جنت کې راته بیا مسله نه کنه چې بیا وا خلکو توای چې دا اوس کېله مونږ دلته نه ولیدلې نو چې راکړې ودا سره ډایرکټ چپ کم په لګو چې ماشوم لور کې نه پويږي او د پوسټ کې نه لړکی کنه بٹ ډایرکټ چک کو لګي نو هغه ځایکه ول ټوله ختم کی وی ماشوم لا مور ګولې ور کوله چې نه چولنو کېله کې ولنن با سلامانس وی دا اخره بچینو وی چې وی خړوي ټوله دې خړوي یا واډو کې مې ته وګرځو وی کېله مې وخړه کنه نو چوز لکه مونږ بیا د ام خړلو چل نه راته چې هم بسنګ خوري دنیا کې چل دکړه ده کنه او دنیا کې نو وامو اول ته رته یخو او تا د ډایرکټ چکواله او کپڑے ارس بدل لړلو کنه اخو بس بیا ټول راو بېږي انار چې په کپړو لګي نو دا خو بیا زینا نو دا الله پاک دې لرا لګلی چې دلته چل زکه عدالت هم الله کله کله ارزان کې ګورار یو میوه
ځکه چې غریبانان په ځینې ټیم کې سیب چې دی نه په 300 روزه را روان او سبار شي ګران شي ځکه وی دا قیمتي میاشته که نه نو بیا خو غریبانان اغوستی نشي خو کله کله په دې کیلو او په دې دغه باندې موسم راشي دا سوزکو والا راځي او خپن بدله تړي په 50 روپے نو هغه ټیم کې خړل پکاري ډیر چې کله ارزان شي هر د ګران وخت بیا مخرج جسم کرو هغه موجود دی کنه نو ځکه وی چې دنیایي میوه سره یو شان وي خو په ذایقه کې وا ډیر بدلی ولهم او د دې لپاره فيها پدې جنت کې ازواجن بیبیان وي مطهرتن پاکي کړي شوی د لپاره د مبالغه وي ښا یعنی ډېر پاکي دنیایي خزه اغا چې کله جینې خټي کې خو چې وخت یریږي نو بس هغه کې د دنیا مسلې را پیدا کیږي بیا په ډاکټرانو ګرځي کله به دماغ والا لبوزي مخکې خو به په زیارتونو ګرځولې هغه په دوره خرچه نه کېدا اوس په ډاکټران دي کنه ایو بلا پیسې علي نو الله فرمایي د دې مسلونه بخلاص د بیمارونو به بالکل پاکي دا شان ځنه خزه اغا سړې واده دیلو کې چې د ماجون د خوشالو شي هغه جراشي اذان سره د دنیا مسلې وروړي زبان درازي بد اخلاقي اخاون باغ خپل جون باندې استومانه کې بلا خاوندانو ځان پانسي کړي بیا وجلې ده کنه ویالک مور وتوي چې خشاک راوړ وی هغه به چې ځان پانسي کوم ایو پړې ولا ورکو نو هغه بزرت واغه سوینا نه بچي د بسغه مو کم ځان مو پانسي کوم اچوادي ولا وکړو نو خزي وتوي خشاک نشته پړې ولا راوړ وی دې کروړ وی ځان پانسي کوم ویو دا مضبوطه رسېواله که ځان پانسي کې او خشاک راوړې خو راوړ هغه وی ظالم لور دا ویلوم نکی نو چې پداسې ووړې نو الله فرمایي نه مطهرتن بیمارون پاکي اخلاقی لحاظ سره پاکي او اس قسم مسئلہ بتا تاغي نه جوړي زبان دراز بني بد اخلاق بني او کردار به صفائی جسمانی لحاظ سره به صفائی دا خپل بیبیان دي خو بخودي چې چا سره بعض ویل ته بل سره وبي کنه چې دلته تنګي ولته ما ویلو تاسو په سورته اعراف کې چې ونزعنا ما فی صدورهم من غل الله ویلو د چا چې لکه یو بل سره خفغان نه دعوت مونږ وباس ولې به جنت ته ځي جنت تبالی زو چې د یو بل سره کم خفغان نه کنه زمونږ پکې مستملګری خپدي نو جنت ته الله مونږ ټول بوزي نو چې ذکر خیر نه د زمونږ ټول وډونه بس کی صفا وکي کنه دا خبر یې سړي چې تاسو سره جنت کې نیم خوشاله جنت کې بټول یو بل سره خوشاله وهم فيها خالدون او دیو په دې جنت کې همیشه یې ناغه غم دل ختم کو جزا دا خوشاله دي خو پر دې کټ تر نیمه شپې ده مرګ براشي هر سبب پاتې شي الله وینا مړ مرګ خو به ختم کړی دی همیشه په دې کې ناس ته الله دې زموږ ټول نصیب کړي کنه ان الله بشک الله پاک پنځمه خبره منافقان وې دا کدا الله کتابو دې کې بیله دراد او د برق د دې ذکر راته او بل خبره راکتا تاسو تفسیر کې دا ګوره ځنې تفسیرونو کې راشي نو هغه وی چې دا سورته حج کې چې کوم ذکر د مچ شوه دی او وی سورته عنکبوت کې چې کوم ذکر د عنکبوت شوه دی انوي کافرانو اعتراض وکړو چې کدا د الله کتابونو دې کې بیله د مچ او د عنکبوت ذکر کېدو دا داغه کتاب وړو دی نه دوی دا داغه جواب دی خو شیخ المشایخ مولانا حسین ندی رحمت الله علیه هغه وی چې په دغه باندې ربط نه جوړیږي ربط مخ کې سره او خو د ربط ماهر دی کنه مولانا حسین علی صاحب او داغه شاګردان هغه په ربط کې ډیر ماهرین دي زما چې کله د انټرویو دغه د پاره ا دې لیکچر د پاره نورمانه په دې کې تاسو کړو وی تا کوم تفسیر خکته لره نماز خلینو ته جواهر القرآن وتل مې جواهر القرآن مې خکته لره او چې کوم سړی ما تناس ورست ما د پته ولګیرا چې دی به غلام الله خان سے په دورو کې هم ناستو اما خو یې کنه دی به نه پیژني نو مې ده دې کې ومانه ډیر تاسو نه کی هغه د نر بچی په جواهر کې ما سره شروع شو او زه بلا زینو کې لا جواب وکړم بیا ما ته وی دا چالي کړه مې دا غلام الله خان صاحب ویل د خپل نوم سو د دینه مخ کې مې جی غلام الله خان صاحب نو ما ته نه د خپل نوم غلام خانو وی دې ډېر وډیر او ډېر مالدار سړیو چې عالم شنو بیا خپل نوم غلام الله خان کو چې غلام خان خو صحیح نه دی کنه
غلام الله خان کو ما ته وی د استاد سو کو ما ته حسین علی سے و او یغه د کم ځای و مې هغه د میاوالی وی میاوالی کې د کم ځای و مې جی مال انوم ناراضي وا بچرا دا غځای خو مې خجی نو ما ته وی چې غلام الله خان سے کوم تفسیر لیکل لري جواهر القرآن نو د دې ټول نه منفرد یو لفظ کې به ما ته وی چې د دې امتیاز سره موږ امتیازات د صورت وی کنه چې دې تفسیر هغه ذکر کړی دی او بل تفسیر داس نه دی راغسته نو ما ته یې توحید نو ما ته توحید خو خود دا غیده داغه مولانا طاهر صاحب داغه کوم شاګردان دی هغه خود موحدین دی وی بل خبره وکړه مې ما ته بل نه دی یاد ما ته وی ربط وی جواهر چې څنګه ربط لګی کنه ودا سي ربطونه بل تفسیر نه دی لګولې هغه ډېر قابل سړی او هغه ډېر مطالعه کړی و جواهر سکه جا خود مولانا سے په درسونو کې ناس سونوا ما ته بیا رسو چاوي تاو ته دا څنګه وی مې دا خره ما خو د ډېر سيزونه زدم کړ کنه هغه ما ته ډېر خبره بیا کلیروم کړی هغه ټیم کې نو دا د دې استاد غاصر او پاریخه مولانا حسین علی صاحب شیخ المشایخ چې کم دی د ودا زبردست ربطونه لګولا هغه وی چې ربط بیان جوړیږي کته وی چې سورته حج جواب د دلتا نو هغه وی سورته حج په نزول کې 103 ده او دې 87 ده نو دې هم مخ کې نازل شوی دی سوال برستو کیږي جواب مخ کې راغی اگر چې هغه مدني ده او دې مدني ده لیکن تاسو سماوی لو کنه نزولی ترتیب به زمون په کار راځي نو دلته هغه دغه سوال راوچتي چې 103 او 87 من کې هډيره فاصله راکړه سوال هونه دي جواب ده نو جواب خو خلک مخ کې نه کی سوال مخ کې کی کنه نو ربط وینه جوړيږي او کته وی چې دغه چې 22 سوراتونو پس جواب راغله سوال له او داغه نه پس دا جواب ده او کته وی چې عنکبوت نو وی ذکر ربط نه جوړيږي چې عنکبوت مکی ده او د مدني ده هغه د هجرت نه مخ کې او د هجرت نه وروسته ده نو څنګه ته بیا وې سوال مکه کې مشرکانو کو جواب راضی په مدینه کې دی نو دا هم د قران طرز نه ده کنه ربط نه جوړيږي نو بیا غوي چې دا منافقانو تکل دا خبره مخه تراله چې وګوره مونږ ته ظلمات او رعد او برق وي نو یې غوسه شو نو هغه اعتراض وکړو چې دا کتاب اډو الله را لېګل نه دی هغه وی الله اعلى واجل من ان يضرب هذه الامثال الله د دې خبرونه پاک د چې داسې مثالونه بیان کړي نو الله جواب راولېګو چې مثال زما خو خرج څنګه بیانوم د مثال الله شان سره څه تعلق دی مثال خو زمونږ د پوهې لپاره یې کنه نو دا هغه جواب راغی الله وی کزه د ماشي مثال بیانوم کزه د ظلمات او رعد برق دار څه بیانوم دې سره د چا سکارو نشتا او نه دې سره د الله په شان کې سو کمی راځي ان الله بیشک الله پاک لا یستحی حیا نکی زګه چې رقم شینه سو حیا کې نو افری دي کنه لکه ته پلار مخ کې د سیګریټ سکلو نه حیا کې نو بس سیګریټ پرې نه نسوار پرې ده کنه نو الله پاک حیا نکی یعنی نه پرې دي دا خبره ان یضربا چې بیان کی ان یضرب په معنی د ان یبینا امام قرطبی وی چې بیان کی یا ان یجعلا مثلا ما بعودتن مثال د یو ماشی فما فوقها یا زیاد ددنه په حقارت کې یا زیاد ددنه په حقارت کې او یا په جسامت کې دغه فوق چې دینو زیاد ددنه په حقارت کې او کم ددنه په جسامت کې دا الله خو خرا چیر څه بیانې فاما الذين امنوا فسرغ کسان چې مؤمنان دي فيعلمون نو غي پويږي انه الحق من ربهم چې بشک دا مثال حق در طرف درب دي واما الذين كفروا مثال نه پد وړلې جوړ شي واما الذين كفروا هرغه کسان چې کافران دي فيقولون نو غي وايي یعنی اعتراضات شروع کی ما زاراد الله سيراد رد الله پاک بهذا مسلا په بیانولو د دې مثال معترضین چې دی هغه اعتراض شروع کی چې الله دا مثال سره بیانو نو داغه حکمت اوس بیانی یذل به کثیرا کار کیږي په دې سره گمراهی د ډیرو خلکو چې چا اعتراض وکړو ويهدي به کثیرا
او ښکار کیږي هدایت په دې مثال سره ډیرو خلکو چې کوم وی چې انه الحق من ربهم وما يضل به او نخکار کی گمراهی په دې مثال سره الا الفاسقین مگر د فاسقانو تعریف الذين دا کسان دي ينقضون عهد الله چې ماتی وعده د الله من بعد میثاقه پس د مضبوطیا دا غینا وعده نه مراد یادار چې الله موږ ته پوس کړو الستو بربکم زستا سرب نیم او زموږ روحونو ټولو جواب کړو چې بلا ولنا ته زمونږه رب وسګوره دنیا کې ډېر مسلمانان دي کډېر کافران ډېر دي کنه نو هغه وعده ما تکړه کنه اکثریت الله یادي دا فاسقین دي یا ينقضون عهد الله د دین مراد بلوغت ده چې سړی بالغ شي نو د الله حقونه په شروع شي او دې بیا هم د الله خلاف ورزي کین وعده ماتي یا ينقضون عهد الله دا وعده د عالمان وا لکه سورته آل عمران کې چرا دي چې هغه وعده ما تکړه واشترو به ثمنن قليلا او لکه هم د دنیا په واغستا په به سما یشترون کنه ډیر باندې هغه چې دی کوم واغستله یا وعده د مکی والا په سورته فاتر کې چرا دي اخري رکو کې واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیه واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا مکی والا بقسمونه خړلو کوم ته پیغمبر راغی کنه نو زمون گمراه هدایت تا کوم ببل سوکنی نو الله وی چې کله وته مارا ولېګو نو ما زادهم الا نفورا زیات نکړه دیلا مگر تیختا بیا پیغمبر نه تختیدل نفرت شروع کړ نو دا غوادی دي ويقطعون او پریکی ما غرشته امر الله چې الله حکم کړی به داغه ايو صلا د یوځه کولو الله وی رشته مکټ کوي دې کټ کی او پسې کټ کی دنیایي معاملات باندې ها رور توی زما بتا سره رور ودی ختمي په پوله جنگ شو په پیسو کې په ویش کې باغی باندې رور ودی ختم غم خادي ونه کو الله فرمایي تمادیل لګلې وي اړو به ورځ باندې ما حدیث پیش کړو کنه چې درې سيدونه وا قیامت کې دارش دلان دي زوړن دي موجود به یو قران دی یو امانت دی یو صله رحمی ده او درې واړه باوازونه کې الا من وصلني وصله الله چا چې مون دنیا کې یو ذکرې الله به جنت سره یو ځای ومن قطعني قطعه الله او چا چې مون دنیا کې کټ کړو الله به جنت نه کټ کی وسه په پای کې صله رحمی ده خپل ولې په دنیایي معاملات مو پرې کوي دینی معاملات باندې اټومیټک به پرې کوي هغه جهاد دی کنه لکه ستار رور دی پلار دی بچی دی او هغه د الله او د رسول دشمن دی نو هغه سره دشمنی کوا حضر غم خادیر سره پرېدا خو په دنیایي معاملات باندې مو پرېدا هغه صلح طرف ترا واړه خپلوانو سره کنه کاغی رواني تمروانه وا هغه له الله د خپل عمل سزا ورکي طالب الله د خپل نیت او عمل جزا درکې ځکه دلته الله وی پریکی هغه رشته چې الله حکم کړی دا غي د یوځای کولو ايوس ولا ويفسدون في الارض او دیروانی کی پزمکه کې اولئک دا کسان هم الخاسرون هی تاوانی دي دا پنځه خبره وشوي اوس پګه خبره شروع کی دې کې سلور نعمتونه رومبه تنوي ما پیدا کړې کیف تکفرون بالله څنګه انکار کوي د الله د یوالینا وکنتم امواتن و تاسو نشو موت په معنا د عدم فاحیاکم پیدا کړی تاسو دنیای ژوند درکو ثم یمیتکم بیا بمړکی تاسو دنیا کې پنیټا ثم یحییکم بیا بژوند کی تاسو آخرت کې ثم الیه ترجعون بیا باغت واپس کول شي او خبره پکې یاد نه کړه ګوره یو موت عدم نه وي فاحیاکم ژوندې مکړه دا اوس چې موږ ژوندې وو د دې نه مخکې نشو چې نو پیدا کنا بیا وی یمیتکم مړکو بامو د نیټه مرګ چې کم دی او ژوندې کوم بام بیالتا مړکومم او ژوندې کوم بام بیا کم دی په قیامت کې کنا دغه ثم الیه ترجعون دا قبر او خدای لړ نو حیاتیان چې وی چې قبر کې ژوندې دي کنا نو دلته بیا یو حیات او دو حیات را دریم پکې رقم دی نه
او پخپل کافران وی ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین انا امتنا مړکړی دیو دو پیره یو پیر نشو یو پیر د پنیټه مړکو و احییتنا سنتین او دو پیره ژوند کړیو یو پیر د مور د ګیډ نه را پیدا کړو او یو پیر د قبر نه راويستو نو هغه جون چې دی هغه خو هغه جون متعارفه نه دی کنه برزخی جون دی هغه جون مونږ منو د قبر هغه خو برزخی دی ایګه بدن او روح ني سیوا دا هغه نه چې پنس ثابت دي حدیثونه چې سوال جواب وخت کې هغه روح وته واپس راشي هغه ضروری خبره ده حدیثونه ثابت ده کنه چې مړ کله خښنو ملائک ول سوال جواب له نکیر منکر راضي خدا غینه پد تاسو بیا حدیثونه نه دی اوریدلې چې نیک بنده ته وی چې هغه استاد جنت او چې دی ویني نو د خواهش شي نو هغه ملائک وتینا نه اوسنا وسودشا پشان د ناوې د ډومبېش په ودش آرامو کا او چې کلا تا الله بیا را پاسې نو دې د بځې او باقی هغه چې کوم خوشاله پهلین کې هغه د روح ته ملاويږي کنه هغه روح له الله پاکل ته جسم ورکی هغه جسم مثالی دی جسم عنصری نه دی دا جسم نه دا چې موږ دنیا کې کم جسم کې ګرځو دا هو په محشر کې بیا و اذا النفوس زوجت کله چې روحونه یو ځای شي خپل بدنونو سره لہذا دا خبره چې یاره پلان کې په قبر کې ژوندې دي نو بس غیبوي مونږ خو دې آیاتونو پرانا کې خبره وکړه کای سره دینه چې ته مضبوط آیاتونه آیات د دې بل تشریح نو مونږ خیر دی غو منو کده غي دا ښکارا آیاتونه دي کنه دوا پیرې پکې مرګ راغله او دوا پیرې پکې جون باقی هغه برزخی جون دی نو برزخی جون نه منکر نه یو دا قران نه ثابت دی په 18 آیاتونو باندې حدیث نوم ثابت دی خو هغه د دنیا جون په شان نه دی متعارفه ایت برزخی جون وی ښا والذي الله غزاد دے ګور پیدا میکړه نو پکاري چې زما عبادت وکړه کنه هغه سره ربط شداوي سره اوس وی چې پیدا میکړه نو پرېخ مې نه الله غزاد دے چې پیدا کړی دي تاسو لما غسو فلارد چې پزمکه کې دي جميعان ټول وګوره د ازمکه اسمان ورس په مېر ست استعمال نه ثم استوى الى السماء بيراده وکړه اسمانونو ته فسواهن سبع سماوات نو پس برابر کړو اسمانونه وهو بكل شيء عليم هغه پارسیس باندې پوه دی دلته ازمکه مخکې ذکر کړه او سورته نبأ چې دی سورته نازعات درشمه سپاره کې التا اسمان مخکره انتم اشد خلقا ام السماء او بیا رسوی والارض بعد ذلك دحاها نو آیا ازمکه مخکې پیدا را کنور اسمانو نو یاد ساته یو تخلیق دی تخلیق ماده پیدا کولو او یو شکل ورکول لی دلته چې کم ذکر دی کنه دا تخلیق دی دا په خپل ځای دی ماده ول د ازمکه پیدا شوی و ورستو د اسمان لیکن شکل اول اسمان ته ورکړی شوی و او بیا ورستو ازمکه له دا شکل ورکړی شوی دی د دواړه آیاتونه په خپل ځای باندې حل شو کنه بیا زد کې راځي دلته وی ازمکه هم جوړه کړه بیا اسمان او نازعات کې وی چې اسمان جوړ کړه نو ازمکه دا غینه پس وغوړول د ها لفظ کنه نو هغه بارکه مفسرین دا وضاحت کړي چې تخلیق د ازمکه شوی مخ کې ماده ردی جوړه شوی و او دا غونډه پرتا و اسمان لوګي بار لړو او هغه الله شکلوم ورکو نو شکل هغه ته مخ کې میلاو شو د تخلیق نه پسو او ازمکه جدنو ندی ماده مخ کې و لیکن غړېدل دا د اسمان نه ورستو دا په دې طریقې تعرض ختم شو وهو بكل شيء عليم هغه پارسیز باندې پوه ده دریم نعمت وایز قال ربک یاد کچ ویل ور افستا للملائکه ملائکو تا انی جاعل فی الارض بیشک ز پیدا کوم پزمکه کې خلیفہ تابعدار وی ملائکو ته سلوي کنه نو جوابونه خو مفسرین ډیر کړی دي چې یاره ملائکو ته ډیر پاروي چې الله ښکارا کوله چې دا ما څومره تابعدار مخلوق دی زوته چې سویم دی هغه مني ور جماعت ادم علی السلام ته سیده کوي کړه او دا شان ملائکو ته دی لوي چې دی کې شیطان موجود او ابلیس دا هغه کوپر ښکارا کو ملائکو اعتراض نه کړي لیکن هغه اعتراض وکړو چې دی به له په ما باندې مشرکیږي هغه مشرین انکار کړو د دې لپاره ملائکو ته وې ایجز د ملائکه بیانو چې ملائک د الله په مخ کې سنشي ویلې
او علم غیب نفی کوله د ملائکو نه، ملائکو وی دی خو فساد کی، حالان غی ته پته نه و چې دی کې پیغمبرانو پیدا کیږي. نو په دې وجہ او صوفی د مشورې لپاره وې، خو مونږه استادانو بوي چې مشوره د ټیک نه را، چې مونږ په خطبو کې اورو چې لا مشیر له ولا وزیر له، کنه داغه مشیر او وزیر ته ضرورت نشتا. وی مونږ تر تعلیم د پاره مونږ وايي پرېدا اوس دا خبره پکې بیان وکړو. او لفظ خلیفہ معنی نائب نه را، خلق وی نائب، چې نائب دې کوم مسله بیا جوړ کړه کنه، دا مسله خو ټول اعبدوا ربکم باندې شروع ده، او ته د الله نائب، نو د الله نائب نشتا. البته بنده د الله نائب نشي کېده، او الله د بنده نائب کېږي. هغه دعا چې کله د کور نه وځي په سفر، نو الله نه سوال کوي چې الله ما ته دا سفر آسان کا، او د دې دا مشقت ما باندې آسان کا، د دې لريوال ما ته نږدې کا، او زمانه رستو زما پکور کې ته خلیفہ شه، زمانه رستو زما پکور کې ته خلیفہ شه زما. نو الله د بنده خلیفہ کې دی شي، لیکن بنده د الله خلیفہ کې دی نشي. نو خلیفہ په معنا د نائب نه دی، خلیفہ یو په معنا د تابعدارو. یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا خلیفہ چې دینو په دې معنی لري چې تاسو به د یو بل نفس پیدا کېږئ. اوس مونږ لګیا یو کنه زمون پلارانو داغي داس زمون بچی دي، نو په دې معنی چې یو به د بل سره جانشین یې، د الله جانشین نه. یا خلیفۃ الملائکه، یا خلیفۃ الجن، موږ د ملائکو او د جناتو نه رسو پیدا شویو، نو په هغه معنی باندې نو زه پزمکه کې پیدا کوم دا څه خلق چې غیب یو بل پس راضی، یو کوم به ختمی کې بل آب ختمی کې بل. یا خلیفہ باچا به خو الله وی حکم بګور زما منی، حکم به زما پزمکه چلی، په دغه معنی باندې. او پات شودا خبره چې الله ملائکه ته ولي ویلو، نو یو آسان جواب داده چې دلته خبره نیمګړې ده. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ملائکه ته وی ز پزمکا یو خلیفہ یو تابعدار مخلوق پیدا کوم. جواب په سورته حجر کې د سوال لسمه سپاره کې، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کله چې دې برابر کم روح پکې واچو ما، نو دته بس سجده کوي. د دې لپاره وته ویلو ښا، دا آسان جواب دی. ملائکه ته ویلو دې لپاره وته ویلو چې پوره کم روح پکې واچوم، نو فسجو د ټولو تبسکوي، دتا ټول بدتا سجده کوي. پیدا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ټول بدتا سجده کوي. قالوا ملائکو اتجعل فيها، آیت پیدا کې پدې ځمکه کې مناسو کې افسدو فيها، چې فساد بکی پدې کې، ويسفك الدماء، او توي بوینه. نو دې ته سپتاوا، دې عالم غیب دې سبب نه دې پیریانو کیاسو کنا غیب پدې ځمکه تیر شوی او یو بل به وجو. نو دې ذهن کې داو چیرې پدې ځمکه بل مخلوق را شیا بمداسینو، یا ویدی ته مخکې الله پاک ویلو چې زه مخلوق به پیدا کومه، او هغه به جګړمارو می او سم خلق به ومي. نو دی هغه یادي چې تجعل فيها امزاد پاره د اعتراض نه را، د پاره د ځان پویولو. آیا تا هغه پیدا کې چې تا مونږ ته ویلو چې پای کې و فسادیانو می او د یو بل وینه بومتوي. ونحن ومونږه نسبحو تسبیح وایو بحمدک سره د حمد ستا، ونقدس لك او پاکی بیانو تعالی. تسبیح تا دو نقص تا صفتونه د نقص نه پاک غنو، د مخلوق صفتونه تعالی نه بیانو. صفات سلبیه وتوی، او حمد صفات ثبوتیه یا کمالیه د خدای تو صفتونه، او تقدیس پاکی د ذات، ستا ذات چې د پاک غنو، او تسبیح ستا صفات پاک غنو. قال وی تعالی، نو دا غی خپل تعریف نکی ښا، دغه چې ملائک خپل ځان تعریف کوي، وی ګوره غیب فساد کی، او د ځان تعریف خو نشته کنه، ګناه ده. ملائک ځان تعریف نکی، خپل صفائی کی. غیبی کې دي چې زمونږ په تسبیح تحمید تقدیس کې څه کمې راغلي چې الله وی نور مخلوق پیدا کوم. غیبی چې الله پاک مونږ په ګورشپار وز لګیایو،
الله ته فرمای دغه مسله نرا قال او الله پاکینی بشک ز چما علم خپوی کما لا تعلمون باغ چې تاسو په نه پويږئ اگر اوس وتخی یو وت صرف خي چې هغه ځکه علم ورکو ما تاسو سره نشتا وعلم آدم الاسماء وی خول آدم علیہ السلام تنمونا کلها طول چې د ضرورت داغه د ضرورت مطابق وو یا د یو څو سيزونو خو کل استغراقی نه ده ښا استغراقی حقيقي نه ده بعضو لیکلي لري چې هر څه وته خول چې تر قیامت دا موبایل کمپیوټر داسې سيزونه جوړيږي وی دې ټول وته خول تا نه ده دا علم خو صرف الله سره دی بل چا سره نشتا د ما کان ما یکونو چې سو سبکیږي چې آدم علیہ السلام ته هو بس هم بیا الله شکر هغه د آدم علیہ السلام د ضرورت سيزونه هغه ته خوله هغه ټیم چې کمرای جو دې توی کل استغراقی عرفی عرف کې چې کوم حقيقي نه چې کنه لب تای ارس علوم هغه تحصیل شو ثم عرضهم على الملائکه بیروان دکړه دغه سيزونه ملائکه ته فقالوا يا الله پاکم بيوني خبر کې ما بي اسماء هؤلاء پنمونو او پاسر د دې سيزونو ان کنتم صادقین کتا سو په پوهه صادقین په معنا ده عالمین کتا اوس ته پته نو ګور دا غي د ضرورتونه نو لکه مفسرین وی چې آدم علی السلام ته ډوډۍ او خور دغه نو مجدا سدي نو دا وت الله مخ کې ویلی نو چې دا ګور دغه نو ډوډۍ دا او داخله خوري په دې مړیږي ځکه دا خو بیا امتحان نشه کنه چې استاد یو کس ته یو شاګرد ته جواب وخی ابل ته زوایا کنه نه وایا کنه چې دې څه لګا هغه وی نو سټه کې وی کله کله پروګرامي کنه نو هغه وی پروفیسور وی الک ته وی چې ګورا جنکه یی قابل الکان دورا قابل لی وی هغه وی چې نجی ولې مونږ رچانه کم یو سو نو هغه ته جوړ بدن تاسو کوم هغه به جواب وکي ته به ونکي نو هغه وی چې سو وی ګور وی هغه ته وی چې د پښو په لکه باندې سو وختي نو هغه وی چې ویره جدا خو ما ته پته نشته کنه اوس هغه چا شمارلی وی ګور وی تا ته ما نه وی نو وی جنې ته وی چې پاسه ته د پښو سوخ پی وی هغه وی چې سالورو وی زره ته ویم چې ګور قابلان لري نو سوال نو یت تبوم ګور کنه نو دا خبره نه و چې کنه الله پاک آدم علی السلام ته وی چې دا جګ دی دغه خلق وباچی په پکې وروړي جوس پکې اچي کنه ملائکه ته نه وي ملائکه ته وای دا سدي دا خو بیا امتحان نشو نه دا زونه چې هغه د انسان ضرورت وو نو لکه څنګه چې په زموږه فهدا کنه فهدا لکه چرګوړې چې څنګه پیدا شي نو په زمکه ټونګي لګي هغه خو چا خوري نه لري کنه دک شان الله بس هغه په دغه کې ضمیر کې داوره چولی وو چې هغه ته به داسې مخامخ کو نو هغه به داستنده په دې باندې خلک کپڑے ګڼي چې ملائکه ته یوز ملائک پستن سکی هغه دای ضرورت نه رنو هغه وی چې الله پاک مون خدا شي نه پیژنو ملائک خو پزمکه جون نه تیری مون تیرو کنه د زمکه د سيزونو علم الله آدم علی السلام دا هغه اولاد لور کو نو هغه ته وی ک تاسو پويږي وای نو هغه وی سبحانك مونږ خو نه پويګو قالو وی سبحانك پاک دې ذات ستاد شریک فللمنا لا علم لنا نشته دې سلم مونږ ته الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ ترا کړره وګور هغه ملائک الله سره یو ځای کوي چې هغه خپل عاجزي په خپل وکولا ودا عالم غیب دی هغه خو مونږ ته پته نشته نو انک بشکت انت تو العلیم ډیر پوی الحکیم خاوند حکمت ډیر مبالغه وکړه الله په صفایه کې قالوا يا الله پاک آدم اوس وت ثابتیخه د ان يعلم ما لا تعلمون تفسیر وتکی وی الله پاک آدم هم باسمائهم خبر کدی په نمونه او سرونو دې سيدونو نوم وتم والا چې دا پلان کې شه ده او فائدې مخیجره دې فائدہ بسي فلما انبأهم ارکل چې خبرې کړې دي باسمائهم په نمونه داغه پاسرونو قالوا يا الله پاک علم اقول لكم آیا ما تاسو نو ویلې انی عالم غیب السماوات والارض چې بشک خپويګم په پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو واعلم او خپويګم ما تبدونا باغ چې تاسو ښکارا کوي وما کنتم تکتمون او باغ چې تاسو پټوي وی ملائکه پړ کې دا پټ کړو چې د زمکه خلافت به مونږ ته ملاوي
وی الله پاک وته چې ما تاسو دړم پتره مونږ وای ولې ملائکه باندې ور وخت گزارونه کوي کنه کله وی هاروت ماروت رجب نه تړلې کله يهود وی جبرئیل علیہ السلام شر پسند او دلته پښتانه او داخلك پکې وی او یغي پړ کې وی چې د زمکه را مشرب مونږ راکی وی الله وی چې ما تاسو دړونو پتره مونږ وای والله پاکو وی غیتا خو مراد تی غی نو لکه ز فرض کوي مګنا چې تاسو کې یو داسې کس ته چې هغه داسې ویلې دی ما ته پته را خو زه هغه یواز نه یادوم زه ما تاسو ټول چې دین ما ته معلوم یې کنه تاسو پړ کې سړي ما ته پته را زما په باره کې تاسو پټي پټي څه خبرې کوي ما ته پته را نو په ملائکو کې ابلیس هم موجودو هغه ټیم خو دې غي سره وکنه اشاره د الله غتوا داغه پړ کې دا خبره وا چې د زمکه مشریبه مال راکی هغه شپار و ذکر اسکار تسبیح او بس بل ست نه خو بس ملائکه سره بناستو او سم عبادت به کو او ملائکه خو به غرض عبادت کی او داغه په ذهن کې داوخه چې الله پاک کله اعلان وکړي نو گورنری خو د زمکه مال راکی کنه اپ دې ته مو چې خلافت د زمکه وا هغه عبادت د غرض د پاره کو او الله ته پته وا نو الله پاک وتوی استاسو پټ قرار سماته معلوم دي اشاره غته وا چې ستا پړ کې سدي کني نو هغه ماته معلوم دي یا عام حکم دی چې الله وی استاسو د ټولو پټ او قرار سماته معلوم دي